سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ بایاست او د صحت په جامو کې بایاست. کوم شرایط دي چې باید هغه شرایط موږ عملي کړو او واتساپ کمپنۍ زموږ شمېره را بلاک نه کړي. کوم د واتساپ کمپنۍ هغه شرایط دي چې باید هغه عملي کړل شي، هغه به ټول په دغه ویډیو کې درته ښیم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د هغه نه مخکې زه یم ستاسو ورور احمدالله همت په همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. راځو په ویډیو پیل کوو. دا شرایط ما د واتساپ خپل رسمي ویب سایټ سره ټول کړي چې د واتساپ رسمي ویب سایټ یې www.whatsapp.com. تاسې هلته هم مراجعه کولی شئ او د واتساپ خپل په رسمي ویب سایټ باندې دا معلومات لیدلی هم شئ. ما بیا چټ جی پي ټي ته اړولي او په چټ جی پي ټي کې مې یو څه وضاحت ترې غوښتی دی او د وضاحت سره مې دوی څخه معلومات غوښتي دي. یا پلی مې چټ جی پي ټي ته واړول، پښتو مې واړول، بیا مې پر هغه د چټ جی پي ټي څه وضاحت غوښتی دی. نو ټول معلومات یې راته راکړي دي، تاسې هم کتلی شئ، ویم لولئ. زه بیا هم درته وایم په دا ویډیو کې اول شرایط چې دی، تاسې باید رسمي اپلیکیشنونه وکاروئ، لکه جی بي واتساپ سو، واتساپ پلی، پی ایم سو. یعنې چې ما تاسې ته په بله ورځ ویډیو کې ښودلي وه، دغه واتساپونه وکاروئ، ستا شمېره به نه بلاکېږي. ما تاسې ته په لاندې ویډیو کې تېره ورځ وښودله. دا یې اول شرط دی چې تاسې باید رسمي واتساپونه وکاروئ. دوم، تل د پلی سټور یا هم اپل سټور رسمي واتساپونه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ. رسمي واتساپونه هغه مې درته ښودلي. سپیم مه کوئ. مثالا دلته لاندې وضاحت: غیر ضروري پیغامونه، لینکونه، تبلیغات، مواد یا هم جعلي معلومات مه لیږئ. یو شمېر خلکو ته په چټکۍ سره ورته پیغامونه مه لیږئ، ځکه دا د سپیم یا په توګه ګڼل کېدلی شي. مثلا تاسې ته په واتساپ کې غیر رسمي شیان مه استوئ. دریم قوانین: غیر قانوني تاوتریخوالی یا نامناسبه مواد مه شریکوئ. د نامناسبه عکسونو، ویډیوګانې یا هر ډول غیر اخلاقي مواد مه لیږئ. د درغلیو، فریب یا د دوکې لپاره واتساپ ایپ مه کاروئ. د چا شخصي معلومات، شمېره، ادرس، حساب معلومات مه شریکوئ. زه به تاسې ته پر دې باندې وضاحت درکړم. مثالا غیر قانوني د یو کورنۍ جنګ شوی، تاسې هغه شیر کوئ، یا خپله جنګ مو کړی وي هغه شیر کوئ، یا نامناسبه غیر اصولي سټیکر یا هم عکس یا هم ویډیوګانې شیر کوئ، دا غیر قانوني دي. دلته هم تاسې ته ویل د درغلیو، فریب یا د دوکې لپاره واتساپ ایپ مه کاروئ چې څوک پرې دوکه کړي. د چا شخصي معلومات، شمېره، ادرس، حساب معلومات مه شیر کوئ. مثالا زما واتساپ نمبر یو چاته په لاس ورلی، زما ایمیل یو چاته په لاس ورلی، دی دا بل یې ورته ورواستوي، بل ته یې ورواستوي، بل ته یې ورواستوي. ما واتساپ ګروپ مې پیدا کړی، دی دا ډېر شیر کړي، ډېرې شیر کړي. نو بیا واتساپ کمپنۍ پر ده باندې شمېره مربندوي. څلورم شرط یې دا دی: د نورو خلکو شکایتونه مخ جذب کوئ. مثالا که یو شمېره خلک ستاسو پیغامونه شکایت وکړي، واتساپ یې ستاسو حساب ته پام کوي. مثالا که تاسې یاد وي څو عمر مخکې داسې کېدله چې د عربي واتساپونه به ځینې کارول، هغه کې یو سیټینګ و، هغه به یې وکړي، نو بیا تا ته ریپورټ راستوئ، هغه به داسې کېدی لکه تا چې راستولي. بیا پر هغه باندې واتساپ کمپنۍ ته ریپورټ ورکوئ چې دا زما شمېره بلاک کړي. هغه د بلاک لپاره طریقه کارول کېږي. هیله کوم دا طریقې غوښتنه مه راسه کوئ، هغه زه نشم شیر کولی، زه داسې ضرر لرونکی شی نه شیر کوم. نو تا ته وایي چې ته یو چا ته ډېر میسجونه مه کوه. که ستا د واتساپ کمپنۍ ته شکایت وکړي ستا د خوا نه، هغه به ستا شمېره بلاک کړي. او بل بخښنه غواړم، دلته دوی تاسې ته ویلي د ډولونو، ګریپس او کانالونو، چینلونو نومونه او محتوا محتن تنظیم کړي، ځکه چې که دا نامناسبه وبلل شي ستاسو حساب بندېدلی شي. مثالا خپلو ګروپونو، خپلو نومونو ته داسې یو غلط شی مه لیکئ، ستاسو شمېره بندېږي. پنځم، بوټ د بوټ یا د اتوماتیک پیغامونو څخه ډډه وکړئ. که دا د اتومات پیغام استول یا سافټویر کارولو لپاره واتساپ ایپ استعمالوئ، نو دا هم بندیز سبب کېدای شي. مثالا دلته ځینې اپلیکیشنونه دي، هغوی کې داسې کېږي
چې هغه کې نومونه لیکل کېږي. مثلا هغه اپلیکیشن موږ کاروو، موږ ته یو څوک راواستوي سلام علیکم، موږ د خوا نه خپله وردي چې وعلیکم سلام، موږ هغه ته څنګه یې چې موږ ته د خوا نه خپله وردي چې ښه یم، داسې اتومات کارېږي. دوی وایي هغه مه کاروئ، ستا شمېره به نه بندېږي. دلته شپږم یې څه درته لیکلي، د ډله ییزو شکایتونو څخه ځان وساتئ. که تاسو په داسې ګروپونو کې یاست چې غیر قانوني یا سپیم فعالیت لري، نو واتساپ ایپ ممکن تاسو هم بند کړي. مثلا په یو ګروپ کې یاست، تاسو په هغه ګروپ کې تل مدام شکایت شروع وي، یو په بل پسې خبرې شروع وي، په هغه ګروپ کې غلط شیان نشریږي، کیدای شي ستا شمېره هم بنده شي. لکه داسې یو ورځ ما سره یې وخت شوي ده. تل د امن ګروپونه جوړ کړئ او قانون خلاف محتوا حذف کړئ. زموږ د ملګرو ګروپ په هغه کې ودې هر وخت یو بل ډول لیکنې پورته کولې، یو په بل پسې خبرې کولې، همداسې کله چې وسو زما شمېره هم بلاک کړه په هغه کې. تل د امن ګروپونه جوړ کړئ او قانوني خلاف محتوا حذف کړئ. مثلا داسې یو غلط کار مه کوئ. دلته دوی تاسې څه ویلي، د پیشنګ لینکونو څخه ډډه وکړئ، د مشکلو لینکونو لیږلو څخه ډډه وکړئ. مثلا د مشکوکو لینکونو له لیږلو څخه ډډه وکړئ، خصوصا هغه لینکونه چې ممکن خلک دوکه کړي یا شخصي معلومات ترې واخلي. کله داسې لینکونه یو څوک یې چاته لیږي چې دا داسې یو ګروپ دی، دا داسې دی، هغه د یو بل څه لینک وي یا خراب لینک وي، نو دا هم ستاسې ګروپ یعنې ستا شمېره بندوي. اتم فعالیت، مثال اتم قانون چې دوی هغه باید عملي کړي. د غیر رسمي فعالیتونو لپاره واتساپ ایپ مه کاروئ. واتساپ ایپ یوازې د شخصي او سوداګریز اړیکو لپاره دی، نه د فریب یا درغلیو لپاره. مثلا واتساپ کې تاسې درغلي او داسې کارونه مه کوئ. یو څوک خپل سوداګري کوي، یو څوک خپل بانډار کوي یا بل څه داسې څه، خو غیر اصولي فعالیتونه به کوئ چې ستا شمېره به نه بلاکېږي. نهم، د کانالونو اصول تعقیب کړئ. که تاسو واتساپ ایپ چینل لرئ، باید د دوی چینل ګروپس تعقیب کړئ. د نفرت او تاوتریخوالي، درغلیو یا غلط معلومات خپرولو څخه ډډه وکړئ. لسم، د یو شمېر وسیلو څخه د غیر معمولي فعالیت څخه ځان وساتئ. دلته لاندې ټوله بیان دی. مه پرېږدئ چې ستاسو حساب په ډېر شمېر وسیلو کې ډیویسنس هم فعاله وي، ځکه چې دا مشکل ګڼل شي. مثلا موږ تاسو یو واتساپ راخو، په واتساپ کې هم مثلا په موبایل کې هم را سره فعاله وي، په لیپټاپ کې هم را سره فعاله وي، داسې وایي مه کوئ، ستا شمېره به بلاکېږي. دلته وګورئ، د وی پی این یا برعکسي سرور نه کار اخیستل هم کله ناکله بندیز سبب ګرځي، ځکه چې دا د تاسو د شک لاندې راولي. کله کله موږ تاسو وی پی این د بل سره لپاره کنیکټ کړی، خو چې واتساپ کاروو نو واتساپ ته هم مشکل جوړولی شي. دې ته هم باید ستاسې پام وي. که تاسو پورته اصول په پام کې نو دغه مې هم درته لیکلی، ما تاسو په ویډیو کې هم ویلي وه. نو دغه د واتساپ کمپنۍ خپل رسمي ایمیل دی، هیله کوم چې د یوټیوب کمپنۍ به ماته مشکل جوړ نه کړي، خو دا د واتساپ کمپنۍ خپل رسمي ایمیل دی. که څه شمېرې بلاکړي، پر دا ایمیل یې ورته استولی شي. نو دا ویډیو دا به د دوی ټوله شرایط، هیله لرم چې خوښ شوي به مې، ویډیو به مو تر پایه راسره کتلې وي. که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. که مې څه نه څه غلطي رانه شوي وي بخښه غواړم. نو ستاسې دپاره مې دغه معلومات راوړي او زموږ د ډېرو وروڼو شمېرې بلاکېږي. نو چې دغه مشکل ولري، دغه شرایط یې عملي کړي، انشاءالله شمېرې به یې نه بلاکېږي. ما ته په همدې ځای اجازه راکړئ.